بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ورډ ته رالمه. انزرټ ټیب هیډر ان فوټر ګروپس. تیر درس کې مو لینکس ګروپ زده کړ. د ویډیو کې به انشاءالله هیډر ان فوټر ګروپ پوره زده کوو. هیډر ان فوټر ګروپ کې ما سره درې کمانډز دي: هیډر، فوټر ان پیج نمبر. هیډر معنا د صفحې بره حصه، لکه څنګه چې تاسو ته په تصویر کې ښکاري چې دغه صفحې ته هیډر ورکړی دی. فوټر معنا د صفحې لاندې حصه، لکه څنګه چې تاسو ته په تصویر کې ښکاري صفحې ته فوټر ورته ورکړی دی. صحیح شو. پیج نمبر په تور باندې زه کولی شم چې پیج ته نمبر ورته ورکړم. هیډر تاسو به بعضې کتابونه لیدلي وي یا به مو وکیبلریانې لیدلي وي یا به مو دغه شان نور څه لیدلي وي. یو پیج کې چې کوم انفارمیشن لیکلی وي هغه په نورو صفحو کې هم راغلی وي. هغو داسې نه دي کړي چې په هره صفحه کې هم د انفارمیشن لیکلی دي. نه، یو صفحه کې چې کله ته دا ولیکې دا په ټولو صفحو کې راځي. که تا سره په هغه ډاکومنټ کې 20 صفحې وي، 30 صفحې وي، 100 صفحې وي، 1000 صفحې وي. دغه کې ما سره مختلف قسمه ډیزاینونه دي. فار ایگزامپل بلینک دپاره دا دی. بلینک 3 کالم، دا 3 کالم دپاره راځي. الفابیټ دا دی. انول دا سره انول دی. زه ورته فار ایگزامپل ماته الفابیټ راکړه، الفابیټ باندې مې کلیک کړو، اټومیټیکلی ماته دغه یو ډیزاین راغی. زه ورته فار ایگزامپل زه MS ورډ باره کې نوټس لیکم، زه لیکم چې MS ورډ نوټس. صحیح شو. شیفټ هوم او دا مې فار ایگزامپل ورته لږ غټ کړو. کله چې تاسو هیډر راولئ نو دې سره یو کنټیکسچوال ټیب هم راځي چې هغه ته ډیزاین ټیب ویلی شي. ډیزاین ټیب کې ما سره انفارمیشن او کمانډز موجود دي. زه انشاءالله فول ډیټیل سره تاسو ته وایم. کلوز هیډر ان فوټر باندې زه کلیک کوم، دا به ماته کلوز شي. اوس زه راځم فار ایگزامپل MS ورډ باره کې نوټس لیکم، از ایکول ټو رین فار ایگزامپل دا 50 پیراګرافز ما ولیک. ما خو هیډر په یو صفحه کې لیکلی و. اوس که تاسو راځئ هره صفحه کې به ستا دا هیډر راغلی. صحیح ده که نه؟ هره صفحه کې به ستا دا هیډر راغلی وي. زه غواړم چې دغه نوټس ته ورشم، ډبل کلیک هم ته په دې کولی شي. یا فار ایگزامپل ته راشي انزرټ ته، هیډر ته، ایډیټ هیډر. که ته فار ایگزامپل چې نور ډیزاینونه مې پکار دي او انټرنیټ سایټ څخه یې غواړم، انیبل کنټینټ اپډیټس فرام office.com باندې به کلیک کوئ. تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ څخه هم نور ډیزاینونه راولئ. زه فار ایگزامپل دغه راته ریموو کا، ریموو هیډر باندې به کلیک کړئ. یا که فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې دا سیف کړئ، ډبل کلیک، سلیکټ and insert header, save selection to header gallery. دا سیف کا فار ایگزامپل my header سیف. دا راته کلوز کا، ډیزاین ته به راشي او هیډر ته دا راته ریموو کا، دا ریموو شو، کلوز. اوس به تاسو راشي انزرټ ته، هیډر ته به راشي او دې ځای کې به تاسو ته څه لیکلي وي؟ my header. کلیک ورباندې که اټومیټیکلی به تاسو ته هغه راشي. ډیزاین ټیب ته زه راځم. ډیزاین ټیب کې ما سره فرست هیډر ان فوټر او ماغه ګروپ یې راته راکړی، لکه څرنګه چې موږ سټارټ ورنه اخیستی دی. ډیټ ان ټایم راوستل غواړئ، ډیټ ان ټایم بلته راولئ. کویک پارټس راوستل غواړئ، کویک پارټس هم راوستلی شي. دا دوه کمانډ سره روان دي. انشاءالله سبانې درس دی. پکچر ته راځم. پکچر په تور باندې زه کولی شم چې د خپل هیډر ته پکچر راولم. پکچر دې لپاره استعمالیږي چې فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې د خپل ارګنایزیشن، د خپلې ادارې، د خپل آفیس لوګو دلته راولئ. پکچر باندې به تاسو کلیک کوئ. سوري، کلیپ آرټ باندې ما کلیک کړو. کلیپ آرټ په ترو هم تاسو کولی شئ چې یو تصویر راولئ، لکه څرنګه چې تاسو مخکې ویلي دي. پکچر باندې زه کلیک کوم، زه ورته یم چې فار ایگزامپل زما د ارګنایزیشن لوګو دا زه راوستل غواړم، دا مې راوستله. صحیح شو. دا به تاسو دغه شان ورکوټ یې کوئ او دې سره یو ټیب هم راغی چې هغه د فارمټ ټیب ویلی شي. دا به ورته سکویر واخلئ او دلته مو لوګو کیږدئ. همدغه شان زه بیا راځم ډیزاین ټیب ته. ډیزاین ټیب کې ما سره کلیپ آرټ دی، لکه څرنګه چې اوس سټارټ واخیست. go to footer ته تلل غواړئ، go to header ته تلل غواړئ. previous، next and link to previous. دا خبرې ته اوس کومه. صحیح شوه. different first page. زه ورته یم چې فار ایگزامپل فرست پیج دی د نورو څخه مختلف وي. صحیح شوه. different first page باندې به کلیک کړئ، تاسو ته دا مختلف شو. نورو کې به ستا هیډینګونه وي. زه ورته یم چې فار ایگزامپل په دې کې زه نور انفارمیشن لیکم. همدغه شان زه ورته وایم چې different odd and even. odd طاق ته وایي، ایون جفت ته وایي. صحیح شوه. ډیفرنٹ اډ ان ایون که تاسو واخیسته، جفت او طاق به تاسو ته مختلف راځي. که طاق کې مو څه ولیکه دا به په هرې طاق صفحه کې راځي. لایک فار ایگزامپل فرست، تھرډ، فیفت، اوله، درېیمه، پنځمه، اوومه، همدغه شان. 2، 4، 6، 8، 10 دې کې به بیل شان راځي. شو ډاکومنټ ټکسټ. زه ورته یم چې دغه ټکسټ ماته مه شو کوه تر څو چې زه په هیډر او فوټر کې ولاړ یم او ایډیټینګ پکې کوم. هیډر فرام ټاپ. زه ورته یم چې فار ایگزامپل دغه هیډر ته راته لږ فاصله ورکړه. شو ډاکومنټ ټکسټ مې کېښوده، دغه ته فاصله راته ورکړه. څومره فاصله ورکړئ دومره ته ورکړه. فار ایگزامپل فوټر ته لاړ شه.
ورته چې فوټر ته هم راته فاصله ورکړه. صحیح شو؟ کم یې راته کړه 0.5. insert alignment tab. زه رالم فار ایگزامپل دلته ورته لیکم چې by ZUH. صحیح شو؟ insert alignment دا چې لکه څنګه چې مخکې ویلي رایټ پورې دې راته راشي دغه شکل کې دی اوکې مې کلیک تاسو اتوماتیکلی هماغه شان راشي. go to header. زه غواړم چې دغه هیډر راته کلیر کا. تاسو کولی شئ چې هیډر په تر باندې دا ریموو هیډر هم کوي. دا ورته کلیر کا کلوز. هر څه کلیر شو. بیا زه رالمه انسرټ ته فوټر. فوټر په تر باندې زه کولی شم چې فوټر ته هم ډیزاین ورکم. کوم شان ډیزاین غواړئ چې فوټر ته یې ورکړئ. ګوره دغه شان تاسو ته ښکاري چې دا د پیج لاندې حصه ده. که هیډر ته راشئ دا د صفحې بره حصه ده. فوټر ته زه راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته دغه راته راکړه. دې ځای کې لیکم چې فار ایگزامپل بای دلته ودرېږم زه ورته وایم چې دې کې ماته پیج نمبر راته راکړه. دلته ودرېږم فار ایگزامپل ډیټ مې پکار دی. کوم شکل کې دې پکار دی؟ زه ورته وایم دغه شکل کې مې پکار دی. اوکې اتوماتیکلی ماته په دې شکل کې راشي. کلوز. تاسو ته هر صفحه کې به تاسو ته دا ښکاري. ښه نور کې رانغې ځکه رانغې چې ما ډیفرنٹ فرست پیج اخیستی دی. یعنې به کلیک ایسته کې کلوز انسرټ فوټر. دا مې فار ایگزامپل ورته واخیسته. دا انفارمیشن ته زه لیکم. صحیح شو؟ کلوز. اوس چې تاسو راځئ هره صفحه کې به تاسو ته دا 1 by 1 شو کېږي. انسرټ فوټر ریموو. بیا زه رالم هیډر ته. زه ورته وایم چې پریویس نیکسټ اینډ لینک ټو پریویس. ګوره که تاسو نیکسټ باندې کلیک کوئ هیڅ کار نه کوي. پریویس باندې کوئ هیڅ کار نه کوي. لینک ټو پریویس خو بیخي ډیسیبل دی. صحیح شو؟ کلوز مې کو. زه ورته وایم چې دا دوه راته میس ورډ والا کا او دا یو راته ایکسل والا کا. صحیح شو؟ تاسو بلته راشئ فرست ځای کې به ورته زه ودرېږم. پیج لیاوټ بریک کنټینیو. اوس به تاسو راشئ فار ایگزامپل دې ته ما څه ولیکو MS Word. نو ټول به چینج کېږي. دلته به تاسو راشئ لینک ټو پریویس نه کلیک ایسته کا. دا ورته فار ایگزامپل ایکسل کا. کلوز. ګوره دا ما سره Do you want to delete this header footer and connect to the header footer in the previous section? Section number 2 خو دی بالکل دی. زه غواړم چې دا ریموو کړم. ریموو. اوس ریموو شي. صحیح شو؟ زه بلته راشم دا ورته فار ایگزامپل انتخاب کړم. به څه ولیکم ایکسل نوټس. اوس صحیح شو. صحیح ده. ورته دا ما سره پاور پوینټ نوټس شو. دا را سره ایکسل نوټس شو. زه ورته وایم چې دا ماته ورډ نوټس کا. ته به ورته ورډ ولیکې. صحیح شو؟ دا ما سره مس ورډ نوټس شو. دا را سره ایکسل نوټس شو. بیا زه انسرټ ته راځم هیډر ته راځم. زه ورته وایم هر سره ته ریموو کړه. دا هم راته ریموو. دې پیج کې ودرېدم. زه ورته وایم دا هم راته ریموو کړه. ریموو هیډر. نیکسټ ما سره پیج نمبر دی. زه غواړم چې دغه پیجونو ته نمبر ورته ورکړم. ټاپ اف د پیج د صفحې بره حصې کې هم نمبر ورته ورکولی شي. باټم اف د پیج صفحې لاندې حصې کې هم ورکولی شي. پیج مرجن د پیج حاشیه کې ورکولی شي. ورته کرنٹ پوزیشن کوم ځای کې چې ته ولاړ هغه ځای کې ورته ورکولی شي. فارمټ پیج نمبر ته زه راځم. زه کولی شم چې همدغه پیج نمبر ته فارمټ ورته ورکړم یا که تا ورته فار ایگزامپل پیج نمبر ورکړی وي ریموو کولی هم شي. ټاپ اف د پیج ته زه راغلم. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته یو ډیزاین درته ورکړه. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل زما دغه ډیزاین خوښ شو دا راته راوله. خو دې کې دغه لیکل واړه ښکاري. څه شو؟ تاسو به راشئ دغه ون به ورته انتخاب کوئ هوم او دا ورته فار ایگزامپل غټ کوئ. ډبل کلیک 1 2 3. دې سیکشن جدا دی. ته بلته ودرېږي. دوباره زه رالم انسرټ ته فار ایگزامپل پیج نمبر ته رالم. ټاپ اف د پیج ورته چې فار ایگزامپل دلته ماته یو نمبر راول. اوکې مې کلیک نو 1 2 3 4 5 ټول ته به راته راکړي. اوس زه راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دغه هم ماته چینج کړه. ته به راشي انسرټ ته یا دې ځای نه پیج نمبر ورته واله. ټاپ اف د پیج کوم یو دی پکار دی. زه ورته وایم دا مې پکار دی یا دا هم فار ایگزامپل نه دی پکار. ورته وایم چې دغه شکل راته راکړه. دې شکل کې هم تاسو راوستلی شئ. نیکسټ زه راځم زه ورته فار ایگزامپل ریموو پیج نمبر هم راته ریموو کا. باټم کې پکار دی. باټم اف د پیج به تاسو ورته والی. کوم شکل کې دی پکار دی؟ زه ورته وایم چې فار ایگزامپل په دغه شکل کې زما پکار دی. دا مې ورته انتخاب کړه. زه ورته وایم فار ایگزامپل چې دا راته لږ غټ کړه. صحیح شو؟ go to header and go to footer. ښه زه رالم پیج نمبر ته. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دغه راته سیف کړه. سیف کولی ته هم شي. انتخاب یې ورته کړه. راشه پیج نمبر ته او باټم ورته واله سیف سلیکټ شي.
صحیح شو. پیج مرجنس ته رالم زه ورته چې فار ایگزامپل دا خو راته فرست ریموو کا زه غواړم چې پیج مرجنس کې دا راولم کوم سایډ زه ورته فار ایگزامپل لیفت سایډ کې راته راوله رایټ سایډ کې راته راوله ورټیکل لیفت ورټیکل رایټ زه همدغه شکل کې راته راوله اتوماتیکلی به همغه شکل کې تاسو ته راشي. زه هم فار ایگزامپل دا راته ریموو کولی هم شي. صحیح شو. کرنٹ پوزیشن ورته فار ایگزامپل دغلته زه یو پیج کې ولاړ یم دې ځای کې ولاړ یم دغلته ماته پکار دی. صحیح شو. انسرټ ته به زه راشم هیډر پیج نمبر باندې به کلیک کوم کرنٹ پوزیشن کوم ډیزاین دی پکار دی ورته چې فار ایگزامپل دغه ډیزاین پکار اتوماتیکلی بل تاسو هغه راشي. خو دا دې لپاره استعمالیږي نه دا دې لپاره استعمالیږي چې فار ایگزامپل تاسو ته هیډر ته راشي هیډر ته رالی دا مدري حصې واخیستلي دا یې ورته ډیلیټ کا دلته ورته ولیکه MS Word Notes دلته به راشي انسرټ ته پیج نمبر کرنٹ پوزیشن دې کې د کوم ډیزاین خوښي هغه باندې کلیک او تاسو ته اتوماتیکلی اپلای کیږي فار ایگزامپل دا راته راکړه اتوماتیکلی به تاسو ته هماغه درکړي. صحیح شو. کرنٹ پوزیشن مطلب دا دی چې ستا کرسر کوم ځای کې ولاړ وي یا فار ایگزامپل دې په توګه باندې تاسو کولی هم شئ چې په شیپ کې هم راولئ. فار ایگزامپل دغه شیپ ما ورته راوسته زه غواړم چې په دې کې دې ماته راشي رایټ کلیک add text then insert page number current position 1 control shift for example دا لږ ورته غټ کړه بس ډبل کلیک چې تاسو هر یو پیج ګورئ نو دا به تاسو ته 1 by 1 چینج کیږي. زه غواړم چې د دې کوډ وګورم alt F9 به تاسو پریس کړئ alt F9 صحیح خو دا به ان شاء الله سبا ته وایو. انسرټ ته زه رالم فار ایگزامپل پیج نمبر ته رالم بل ما سره پکې فارمیټ پیج نمبر دی فارمیټ پیج نمبر ته رالم دې کې ما سره څه شی دي ورته فار ایگزامپل نمبر فارمیټس 1 2 3 کې مراته راکوه دغه شکل کې ورته راکړه چې منځ کې دې ورسره شاوخوا ته دې ورنه ماینس وي اوکې مې کلیک کړو دغه شان به راته راځي هر یو پیج کې به تاسو په همدې شکل باندې وي. ډبل کلیک بیا رالم پیج نمبر ته فارمیټ ته رالم زه ورته چې فار ایگزامپل ABC کې راته راکړه رومن کې راته راکړه تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه راولئ. تاسو کولی شئ چې الف باتا کې هم راولئ هغه به کله راځي چې کله تاسو سره پښتو دې ځای کې ایډ وي دا مې اوکې کلیک کړو اتوماتیکلی ماته رومن ته چینج شو دا ما سره 1 دی دا سره 2 دی دا سره 3 دی. بیا رالم نمبر فارمیټ ته دې باندې ما کلیک وکړو include chapter number what's include chapter number for example زه رالم دې ته ما MS Word ولیکو خو زه به راشم دا به انتخاب کوم ورته چې فار ایگزامپل دا ماته 1 2 3 ته چینج کا اوکې 1 2 3 ته چینج وکړه چینج شو. که زه اوس فار ایگزامپل راشم include chapter number کې چک هم ولګوم دا اوکې پریس کوم اوکې دې باندې به هیڅ هم نه راځي ځکه چې تاسو به دې ته راځئ یو ځل د هیډر کې به ودرېږئ دې کې به راځئ ملټي لیول لیست دې کې فار ایگزامپل آرټیکل ما ورته واخیستو آرټیکل نمبر 1 تاسو وګورئ آرټیکل 1 پیج 2 آرټیکل 2 پیج 3 ټولو باندې اپلای شو. صحیح شو کنه. زه ورته وایم دغه منځ کې چې کومه علامه ده دا چینجول غواړم انسرټ فارمیټ دغه راته په دې شکل باندې راولي اوکې مې کلیک په هغه شکل به تاسو راشي. بل خبر ما سره په دې کې څه شی ده پیج نمبرینګ continue from previous section or start at دا مې ستکه دا مې اوکې کلیک کوم زه رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا ما سره سیکشن نمبر 2 دی ته بلته ورته ودرېږي پیج لیوټ بریک کنټینیو دا ما سره سیکشن نمبر 2 شو. که زه فار ایگزامپل دلته ورته ودرېږم زه ورته وایم چې دا ماته سټارټ کا څونه راته سټارټ کا زه ورته وایم چې دا ماته فار ایگزامپل شلو نه سټارټ کا اوکې مې کلیک کړ تاسو ته به اتوماتیکلی شل 22 درې څلېرې شي ټول راته چینج کیږي. زه خو به اول راشم دا خو به ریموو کړم چې دا مې کله ریموو کړم دلته خو ما سیکشن جدا کړی دی که نه صحیح شو. زه بلته راشم انسرټ ته پیج نمبر ته او ټاپ اف د پیج دا مې ورته واخیسته ګوره هماغه شل نه سټارټ دی که سټارټ نه دی شل نه سټارټ دی. دلته به زه راشم سیکشن نمبر 2 کې به ورته ودرېږم او ته دا راته سټارټ که ده 50 نه اوکې مې کلیک دا به راته 50 نه سټارټ شي. همدغه شان زه ورته رالم انسرټ ته فارمیټ ټیپ ته زه ورته دا راته 50 نه سټارټ کوم دغه مخکیني سره راته یو ځای راوله کنټینیو فرام پریویس اوکې مې کلیک اتوماتیکلی به تاسو ته 20 21 22 23 یعنی دې مطلب دا دی چې 19 صفحې ما مخکې چاپ کړي وي همدغه شان زه غواړم چې دا د ماته شلم نه سټارټ شي نو تاسو کولی شئ چې پیج نمبر پیج فارمیټ اینډ دې ځای کې ورته ولیکئ
دغه شان زه ورته وایم چې دا ماته 1 نه سټارټ کا. تاسو به راشئ نمبرینګ ته، فارمیټ ته، دا به ورته کنټینیو فرام پریس والو کې به کلیک، تاسو ته به 1 2 3 4 5 صحیح شو کنه. زه غواړم چې دا راته ریموو کا، پیج نمبر ته به راشئ، ریموو پیج نمبر. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره هیډر ان فوټر ګروپ، هیډر، فوټر ان پیج نمبر کمانډز